د بلخ ولایت مستوفي وایي چې په دغه اداره کې د مراجعینو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او اوس خلک کولی شي چې خپل مالیات له خپلو کورونو څخه په آنلاین ډول ورکړي. خدمتونه ډېره مالیه ورکوونکو ته وړاندې شوي دي چې له هغو نه غټ خدمت دا ده چې سیستمونه ټول دلته الکترونیکي دي. یو مالیه ورکوونکی زموږ یو شرکت والا یو تجار هغه کولی شي په خپل کور کې په آنلاین ډول باندې خپل اظهارنامه واخلي، ویرایه کړي او دغه له ټولو خدمتونه غټ خدمت دی ته لاندې دغه تکلیف دې ته نشته چې مثال دې رئیس شعبه په شعبه دلته وګرځي، کولی شي په هماغه خپل ځای کې چونکې سیستم الکترونیکي ده. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې اوس ټولې جریمې معاف دي او بیا هم د نورو کلونو په پرتله عواید ډیر شوي دي چې دا په کاري چارو کې د شفافیت او د امارت سره د ولس د مینې ښکارندویي کوي. سره له دې چې جرایم معاف دي خو زموږ عواید ورځ په ورځ باندې الحمدلله د ښه کېدو په طرف باندې روان دي چې دا د ولس د مینې د هغه د محبت ښکارندویي ده خپله چې یعنې ولس خپله غواړي چې دا نظام مضبوط کړي. دا د ولس یعنې زموږ د عواید چې لوړ دي تاسې خپله په سترګو باندې وینئ، موږ نه چېرته څوک راګیر کړی ده، نه څوک چا مهرلا کړی، نه چا نه جرایم اخلو، جریمه معاف ده، نه چا باندې یو تهدیدي چلند چا سره کېږي. خو د دې خبرو ټولو شیانو باوجوده چې دا د عوایدو په لوړولو کې غټ رول لري. ښاغلي ذاکر له ټولو خلکو وغوښتل چې مالیات یې پر وخت تحویل کړي او همدارنګه د ټولو ادارو څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو د زیاتو مصارفو څخه ډډه وکړي او په خپلو ادارو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوی وکړي. پیغام مې دا ده ورته چې لله الحمد تاسې خپله په سترګو وینئ چې فساد ختم شوی ده، یوازیني واحد بیت المال ته عواید جمع کېږي، نو په ډېر مینه او محبت باندې چې څنګه مو د سرونو دریغ ونه کوه د مال دریغ مه کوئ. دغه مال باندې ځکه کفار چې کفار دي هغې د خپل کفري نظام د خورولو په خاطر باندې یو مشخصې پیسې معلوموي او خپلې کلیساګانو ته یې ورکوي. نو لله الحمد چې موږ تاسو اسلامي نظام لرو د دې باید شکرانګي ادا کړو. شکرانګي په همدغه ادا کېږي چې موږ تاسو خپل کومه مالیه چې موږ د مقرره شوې په وخت باندې ورکړو. په ورته وخت کې د یاد مستوفیت د سیستم امر وایي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یې د بېلابېلو شرکتونو 98,400 دوسیې په سیستم کې ثبت کړي دي. الحمدلله زموږ د امارت د راتګ رامخ په دې خوا څخه 98,400 دوسیې الحمدلله ټوله ثبت سیستم کړلې د ټولو مختلفو شرکتو چې تولید دي، ساختماني دي، تجارتي دي، د ټولو شرکتو. نوموړي له ټولو هغو شرکتونو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې په دغه سیستم کې ځانونه ثبت کړي ترڅو خپل مالیات په هوساینې سره په آنلاین ډول اجرا کړي. مالیه ورکوونکو ته مې دغه پیغام دی چې ټوله باید دغه کومه پروسه چې په نورو باندې تطبیق شوې ده دوی هم په ځا باندې تطبیق کړي او بار بار مو ټلیفونان هم ورته کړي دي او چې راسي د خپل شرکتونه چې کوم شرکتونه د سیستم څخه پاتې وي او خپل اظهارنامې نه وي اخیستې چې ټول آنلاین کړي. مستوفیت په بلخ ولایت کې یو له هغو ادارو څخه دی چې هره ورځ په سلګونو مراجعین د خپلو مالیاتي ستونزو د حل او د بېلابېلو کارونو د ترسره کولو په موخه ورته مراجعه کوي.